سلامونه دوستانو اول تاسو ما سره دغه ویډیو ګورئ مبارکه روژه راغله هره ورځ یې قیمتي چې د زړه نه پکې وشي هر یو سوال خدای ته لري زه به ستا سوال پکې کړم چې ته راکړې تر مرګي دوستانو څنګه کولی شو چې دغه رقم ته ښایسته او نوې ډیزایندار وایرل ویډیو جوړه کړو نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښایم د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غونتې پوښتنه درنه کوم که چېرته زموږ چینل ټیک عمر سکیلز کې نوي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ در سره کیږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي ملګرو ما به تاسو ته یو څو عکسونه او یو کوډ درکړی وي دا ډیټ موشن چې هغه تاسو کولی شئ صرف د ټلیګرام چینل نه ډاونلوډ کړئ ځکه هلته کوډ نه اپلوډ کیږي په واتساپ چینل کې نو عکسونه درته هلته اپلوډ کوم او کوډ چې دی په ټلیګرام چینل کې نو د ټلیګرام چینل لینک به د دې ویډیو په ډسکرپشن کې وي کولی شئ له هغې ځای نه ورته ورشئ نو ټوله طریقه درته په ویډیو کې ښایم راځئ د ویډیو په طرف لپاره به اول تاسو راشئ انشاټ برنامې ته دغه انشاټ برنامې ته به راشئ لینک به د دې ویډیو په ډسکرپشن کې وي چې کله انشاټ برنامې ته راغلی دلته به راشئ ملګرو تاسو ته به دغه رقم ته یو صفحه راشي دلته به په ویډیو باندې کلیک کوئ بیا به راشئ په نیو باندې به کلیک کوئ او دلته به خپل یو عکس انتخاب کړئ مثلا زه راځم دغه عکس ورته انتخاب کوم بیا په ټیک مار علامه ورته کلیک کړئ چې کله په ټیک مار علامه کلیک کړو اوس به راشئ د هر څه نه مخکې به دغلته راشئ کانویس ته اول به کانویس ته راشئ په دغه ځای کې به چې دی خپل یو دغه سایز ورته انتخاب کړئ 3.4 چې کوم لیکلی په دغه باندې به انتخاب ورته وکړئ بیا په ټیک مار علامه ورته کلیک کړئ چې کله مو کلیک کړو اوس بیا به راشئ دغه ځای کې به خپل موزیک راواخلئ په آیډیو باندې کلیک کوئ بیا به موزیک باندې کلیک کوئ دلته که چېرته تاسو سره په ویډیو بڼه په همداسې آیډیو بڼه باندې موزیک و هغه به راواخلئ که په ویډیو نه هم رااخیسته د ایکسټراکټ آیډیو فرام ویډیو دغه باندې به کلیک کوئ او دلته به راشئ خپل هغه موزیک به راواخلئ کوم چې تاسو غواړئ او بیا به راشئ دلته به د اضافي کوم موزیک چې دی هغه که دلته کټ کوئ که هلته کټ کوئ پروا نه کوي بیا به راشئ په ټیک مار علامه کلیک کوئ چې کله مو په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ بیا به راشئ په ټیک مار علامه باندې به کلیک کوئ اوس دلته راشئ دغه هغه چې موزیک چې څومره تاسو ویډیو جوړوله هماغومره به دا همداسې دغه ځای پورې سکرول کوئ یعنې هماغومره به دا قسم سکرول کوئ چې موږ دغونه ویډیو جوړوو اوس به راشئ کراپ آپشن ته که چېرته ستاسو تصویر دې سره جوړ داسې تورې خانې نه لرلې نو بیا کراپ آپشن ته مه راځئ که نه یې لرلې نو رابه شئ چې کله دلته راغلی په دغه ځای کې به چې دی رابه شئ هماغه سایز مو چې هلته انتخاب کړه 3.4 هغه به انتخاب کړئ خپل تصویر به داسې جوړ کړئ په ټیک مار علامه باندې به کلیک کوئ اوس به راشئ دغه فلټر برخې ته هغه فلټر برخې ته چې کله راغلی د په اډجسټ باندې کلیک کوئ دلته به راشئ د دې رڼا به لږ یو څه تته کوئ دغسې بیا به راشئ د دویم اپشن ته د دویم ته چې کله راغلی دا داسې تر 5 دغه پورې بوځئ دا نور اپشن یې پرېږدئ دلته به راشئ دغه ایچ ته هیګلایټ دې ته به راشئ کله هیګلایټ ته راغلی دا به چې دی د اخیر ته راورسوئ بیا به راشئ د شیډو ته چې کله راغلی دا به دې خواته چې دی تر 10-11 پورې ورسوئ بیا به په ټیک مار علامه باندې کلیک کوئ چې کله په ټیک مار علامه کلیک کوئ بیا به راشئ په ټیک مار علامه باندې کلیک کوئ تاسو سره به دونه کار برابر شي اوس به راشئ افیکټ برخې ته افیکټ برخه کې به بیا افیکټ ته راشئ افیکټ ته چې کله راغلی په دغه ځای کې به چې دی ملګرو په فیډ نمبر فیډ کې چې کوم دی دغه فیډ دریم نمبر کې دلته به د اخرینی یو انتخاب کوئ او د دې سپیډ چې دی دا به دغسې کم کوئ داسې به راوړئ بیا په ټیک مار علامه کلیک کوئ بیا په دغه اپشن باندې کلیک کوئ بیا په ویډیو اینډ کلیک کوئ دا به ویډیو تر اخره پورې ورسېږي بیا به په افیکټ باندې کلیک کوئ بیا به همدې پایډ ته راشئ خو په دې پایډ کې چې دی د وارې وبښئ پایډ ته نه بلکې ګلیت ته به راشئ ګلیت ته بله پیره ګلیت ته هغه تېر هغه فلټر چې کوم هغه په ګلیت کې و نو دلته به راشئ دغه د اخري خوا نه دریم چې کوم دی په دې باندې کلیک کوئ دا به چې دی دا سپیډ چې دی دا هم دغه همغې غوندې لږ کوچنی کوئ بیا په ټیک مار علامه کلیک کوئ بیا په دې باندې کلیک کوئ بیا په پاسینګ اپشن کلیک کوئ دا به ویډیو تر اخره پورې ورسېږي بیا په ټیک مار علامه کلیک کوئ نو ستاسو کار دونه برابر شو اوس به راشئ په پی آی پي باندې به کلیک کوئ چې کله په پی آی پي باندې کلیک کوئ دلته به ما تاسو ته یو څو عکسونه ویډیوګانې درکړې وي هغه به تاسو راواخلئ هغه ویډیوګانې او عکسونه چې کوم دی هغه تاسو کولی شئ په زما په ټلیګرام چینل کې پیدا کړئ نو دلته به چې دی هماغه یو دغه رقم ته ما هغه درکړي 2 دانې هر یو چې تاسو خوښ هغه به راواخلئ او دا به داسې غټ کړئ داسې چې څومره دغه عکس هغه و همدومره به دا هم داسې غټ کړئ د هغه سره به یې اخري برخو سره به یې وجنګوئ اوس به راشئ په دې اپشن باندې به کلیک کوئ بیا په ویډیو اینډ باندې کلیک کوئ نو دا به د ویډیو تر اخره پورې ورسېږي بیا به راشئ په پی آی پي باندې کلیک کوئ دلته به دا توره شیډو ما درکړې وي دا به داسې غټه کوئ ښه به یې غټه کړئ چې داسې هم غټه کړه اوس به یې لږ داسې لاندې کوئ او دلته به راشئ په دې اپشن باندې کلیک کوئ او دلته بیا په دې اولني باندې کلیک کوئ ویډیو اینډ نو دا به د ویډیو تر اخره پورې راورسېږي اوس به راشئ په دغه اپشن باندې به بېرته کلیک کوئ په دا لاندني عکس باندې تر څو دا شیډول لاندې شي نو چې کله په دې باندې کلیک کوه اوس به راشئ دغه ځای ته بیا به پی آی پي باندې کلیک کوئ او دلته به ما یوه ویډیو درکړې وي هغه به راواخلئ هغه مو چې کله راواخیسته نو هغه به هم داسې غټه کړئ چې غټه کړله نو دلته به راشئ دا بلینډ ګورئ په دې باندې به کلیک کوئ دلته به په سکرین باندې کلیک کوئ چې کله په دې باندې کلیک کوئ بیا په ټیک مار علامه باندې کلیک کوئ چې کله په دې باندې کلیک کوئ
نو دلته اوس ګوره زموږ سره چې دی دغونه ایډټ چې دی هغه وشو. اوس دغه باندې کلیک کوئ تر څو دغه کوم ټکي چې دي دا د دې لاندې راشي، د دې بینر لاندې راشي. بیا په ټیک مار علامه کلیک کوئ. دلته ګوره زموږ سره چې دا ویډیو دومره چې دا جوړه شوه. اوس که دلته چېرته تاسو کومه خپله لوګو پکې لګوئ نو سټیکر برخې ته به راشئ، سټیکر کې بیا سټیکر ته راشئ او دلته به په ایمیج برخه کلیک کوئ. که چېرته هم دلته مخکې نه لوګو اډ کړې وي صحیح ده، که نه په دغه جمع نښان باندې کلیک کوئ، دلته تاسو خپله لوګو هم اډ کولی شئ. خو ما سره اړ ده، زه مثلا دغه راخلمه او دا چې دی داسې په دغه ځای کې ورته داسې ټیک مار علامه باندې کلیک کوئ، بیا په دغه اپشن باندې کلیک کوئ او دلته دا ویډیو انتها کړئ، دا ویډیو تر اخره ورسېږي او دا که کوچنی کول هم که غټه کول هم هر ځای کې کېښوده، خو زه یې دغه ځای کې ږدم، دلته ډېر ښه ښکاري. نو بیا به راشئ په ټیک مار علامه باندې کلیک کوئ. دلته ګوره زموږ سره دونه ټیک ټاک جوړ شو. دا ګورئ زموږ سره دونه ټیک ټاک جوړ شو. اوس به راشئ په دا ایکسټراکټ هغه ایکسپورټ په دې باندې کلیک کوئ، چې کله په ایکسپورټ باندې کلیک کوئ، بیا په ایکسپورټ باندې کلیک کوئ، نو ستاسو سره ویډیو چې کومه ده هغه تاسو راشئ الټ موشن برنامې ته. د دې دواړو د پلی سټور لینکونه چې کوم دی به ما تاسو ته په ډسکرپشن کې اچولي. الټ موشن ته چې کله راغلی په دغه ځای کې به چې دی ملګرو لږ انتظار ته وکړئ. دلته به راشئ پروجیکټ شته هغه ټمپلیټس برخې ته. دلته به ما تاسو ته یو ټمپلیټ درکړی وي، دلته به په اپلوډ باندې کلیک کوئ. چې کله په اپلوډ باندې کلیک کوئ نو دلته به تاسو بیا په دا 3 ډاټ باندې کلیک کوئ، دلته به د موبایل آیکن ووهئ، دلته به ستاسو سره چې دی خپل د موبایل څومره فولډرې چې دي هغه ټولې راوړي. نو تاسو به دلته پکې د ټلیګرام فولډر پیدا کړئ او هغه ټلیګرام فولډر نه به تاسو به هلته د ټلیګرام نه هغه ټمپلیټ را ډاونلوډ کړی وي، نو هغه به تاسو د هغه ټلیګرام فولډر نه چې کوم دی دلته ورته اپلوډ کړئ. څنګه به اپلوډ کوئ؟ دلته مثلا زه ایکس ایم ایل برخې ته راځم. چې کله زه ایکس ایم ایل برخې ته راغلم په دغه ځای کې چې دی زه اوس ګوره په یوه دانه باندې کلیک کوم، نو تاسو سره باید انټرنیټ ان په افغانستان کې او انټرنیټ سره باید تاسو وی پی ان هم هغه کړی نو هغه به ستاسو راډ شي. چې کله شو هغه به تاسو سره دلته اډ شي، نو را به شي په همغه ټمپلیټ باندې به کلیک کوئ. چې کله په ټمپلیټ باندې کلیک کوئ نو بیا به تاسو راشئ دلته دغه کوم درې هغه به چې کوم ما درکړي وي په دې ټمپلیټ کې دا درې خطه دا به چې دی تاسو څنګه کاپي کوئ. دغه سترګې ګورئ دا نور آیکن خو چې دی دا اضافي دي، مثلا زه ټمپلیټ بل برخې ته راغلی یم دا ما جوړ کړی، نو تاسو به چې دی دغه ځای کې چې کوم دی دا به کاپي کوئ. څنګه به یې کاپي کوئ؟ دغه درې به صرف په هغه ټمپلیټ کې دغه درې او دا زما نوم به پکې لیکل شوی، دا به تاسو کاپي کوئ. څنګه به یې کاپي کوئ؟ دغه درې سترګې ګورئ په همدې به داسې اولنۍ، دوهمه، درېیمه باندې بیا داسې کلیک کوئ او دغه نښان ګورئ په دې باندې به کلیک کوئ، دلته په کاپي لایر باندې کلیک کوئ، نو دا به ستاسو سره کاپي شي. بیرته به بیک بټن ووهئ او بیک به راشئ. دلته به راشئ دغه جمع نښان باندې به کلیک کوئ. دغلته دغه سایز ګورئ دا یو یو چې لیکلی په دې باندې به کلیک کوئ، بیا په کریټ نیو باندې کلیک کوئ. چې کله په کریټ نیو باندې دلته به چې دی بیا راشئ په همدغه اپشن باندې ورته کلیک کوئ او دلته به چې دی په پیسټ لایر باندې کلیک کوئ. خو دې نه مخکې به تاسو راشئ هغه کوم موزیک چې موږ ثبت کړی هغه راواخلئ هغلته. هغه ویډیو مونږ دې لپاره ثبت کړه چې همغې مطابق موزیک دلته راشي چې څه ګډوډي پکې بیا رانشي. نو موږ به راشو د موزیک اډولو لپاره به راشو په دغه جمع نښان کلیک کړئ، دلته به په میډیا باندې کلیک کوئ او دلته به هماغه ویډیو ورته سلیکټ کړئ کومه چې لږ مخکې موږ ثبت کړه. چې کله په ویډیو باندې کلیک کړه دلته به راشي په دا درې ټکي چې کوم درته ښکاري په دې باندې کلیک کوئ. نو دلته به بیا راشي دغه ایکسټراکټ آی ډي ګورئ د اخري خوا نه دوهم په دې باندې کلیک کوئ. دلته به موږ سره آی ډي اضافه شي او را به شي بیا په دې ویډیو کلیک کوئ، پاس دا ډیلیټ اپشن باندې کلیک کوئ، دا ویډیو به چې کوم دی بیرته ډیلیټ کوئ. اوس به دلته راشئ ملګرو، دلته ګورئ زموږ سره چې دی کوم دغه چې دی دومره جوړ شو. اوس دلته موږ څنګه کولی شو دې سره لیکل وکړو. تاسو به اول دلته راځئ بیت واورئ، مثلا زه بیت اورم چې یې لیکلي دغه چې پسې موږ سره بیت نشته، خو دلته زه غواړم خپل نوم ولیکم. نو ما نوم خو تیار لیکل شوی دی، خو تاسو ته طریقه ښیم. اول به راشئ دا به تر دغه ځای راوړئ، ګورئ دلته لږ اضافه شوي دي، دا به څنګه هر یو په همدغه طریقه راوړئ. په دغه کې طریقه درته ښیم نور کې نه، ځکه دا چې هر یو سره دغه طریقه ښه بیا نه کېږي، بیا ویډیو زیاته اوږدېږي. نو موږ به چې دی دغه کوم چې دی دا به چې دی دغه سپینې لیکې ته رارسوو. دا ګورئ داسې زیات خو نه دي اضافه، خو لږ اضافه شوي دي. نو اوس دغه زه تاسو ته چل ښیم چې څنګه دې ځای ته رالنډولی شو چې هغه کې دغه لیکل هم خراب رانشي. نو په دې هر یو باندې به داسې کلیک کوئ. چې کله مو کلیک کوو دغه ګورئ دا سپیډ نښان یا د ساعت نښان چې کوم درته ښکاري په دې باندې کلیک کوئ. دلته ګورئ دغه په دغه ګورئ موږ ته ویلي چې دې خوا راوړئ، که تاسې غواړئ چې دا خوا کډه کړئ که دا خوا، نو زه ورته دا خوا ښیم چې دا خوا باید دې خوا راکټ شي. نو تاسو به په همدغه نښان باندې ورته کلیک کوئ او دا خوا به دې خوا راکټ شي. اوس ګورئ دا موږ سره کټ شو او نور پاتې دي. بیا په همدې کلیک کوئ، خو دغه ځای کې داسې نه تاسو وایئ چې موږ دې ځای نه لنډوو، که دې ځای نه هم لنډ که دا لیکل خراب راځي، نه په همدې ساعت نښان باندې به کلیک کوئ، په دغه هغه باندې بیا ورته کلیک کوئ، په همدغه کې په درې واړو کې په همدغسې ورته لاړ شئ. اوس به راشئ دې کې به خپل لیکل څنګه کوو. لیکل به په دې هغه وکئ، را به شئ دا نور دوه کې به هېڅ کار نه لرئ، را به شئ په همدغه باندې به کلیک کوئ. په دې مو چې کله کلیک کړئ دلته به راشئ ایډیټ ټیکسټ باندې کلیک کوئ او دلته به خپل نوم ورته ولیکئ. نوم مو چې کله ولیکه په دغه ګورئ کیبورډ باندې به نوم ولیکئ. نو دغه چې کې تاسو کولی شئ زما مخکینۍ ویډیوګانې ګورئ، خپل خطونه خپل ډیزاینونه ورته اډ کړئ. مثلا ما خو زیات ډیزاینونه اډ کړي دي، خو دې ته چې باره چې کوم ما تاسو لپاره اډ کړی هغه دغه ډیزاین ډېر ښه ډیزاین دی، نو ما ځکه دا اډ کړی. او دغه ځینې تاسو کولی شئ د دې سایز غټ او وړوکی کړئ د لیکلو. نو زما سایز یې همدومره د لیکلو څه دی. بیا په ټیک مار علامه کلیک کوئ، بیا په ټیک مار علامه کلیک کوئ او شاته بیک په دې سکرین ته راشئ. دلته اوس ګورئ
دا ګورئ موږ سره تر دې ځایه دا هغه چې کوم دی تیار شو. نو اوس به دلته تاسو راشئ ملګرو په دغه کجي کې دغه کجي نه موږ نخوا بیت دی موږ سره. اوس به بیا راشئ په دغه نشان باندې ورته کلیک کوئ اما د تیر هغه غوندې بیا په دې پیسټ لیار باندې کلیک کوئ دا درې واړه به بیا دلته پیسټ شي. نو بیا به موزیک واورئ. دلته ګورئ دا خو زموږ سره چې دی باید سره مطابق دومره صحیح دی. نو دلته به بیا په همدغه زیړ هغه باندې کلیک کوئ د لیکلو په برخه باندې بیا به ایډیټ ټیکسټ باندې کلیک کوئ او دلته به چې دی خپل لیکل ورته وکوئ. مثلا زه ورته لیکمه مبارکه روژه راغله. دغه رقم به تاسو هم ورته لیکل وکئ. نو اوس به راشئ بیا په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ. چې کله په ټیک مار علامه کلیک کړو نو ملګرو دا چې ویډیو غټه نه شي نو ټول به همدغه رقم ته ورته راځئ دغلته په دغه نشان کلیک کوئ پیسټ لایر باندې کلیک کوئ بیت ته دا ګورئ زموږ سره دې پیره چې دی بیت لږ غټ دی تر دغه ځایه د ګورئ دغه اضافي برخه پاتې ده موږ سره باید تر دې ځایه نو موږ به بیا راشو په دې زیړ هغه اول په دې زیړ هغه کلیک کوو دلته به هماغه سات هغه باندې کلیک کوو دې پیره ګوره موږ ته وایي چې تاسو غواړئ چې دا تر دې ځایه راورسوئ موږ ورته یې نو په دغه اپشن به ورته کلیک کوئ دا وګورئ دا زموږ سره تر دې ځایه راورسېده. اوس به راشئ لیکل به ورته وکړئ دغه غشي نشان باندې کلیک کړئ د ایډیټ ټیکسټ باندې کلیک کړئ او چې څه لیکلي هغه ورته وکړئ. مو لیکل وکړه راځئ را به شي دغه دوه به هم د کجي ته راولئ دا سپین خط ګورئ دا به په همدغه کجی ودروئ. زه صرف دغه درته ښیم نو راخوا ټول کار همدغې په رقم دی. څونه ویډیو جوړول غواړئ همداسې به پیسټ کوئ او که غټ ډېر غټ نو دې خوا به هغه اولیني غوندې راولئ او که ډېر او دې خوا باید وړوکی او دې خوا هم راوستل نو همدې په رقم به راولئ. په دغه باندې به کلیک کوئ په هر یو باندې به کلیک کوئ او داسې به د سات نشان ته راځئ په دغه باندې کلیک کوئ بیا به راځئ په بل به کلیک کوئ او په سات نشان به کلیک کوئ او دغسې ته به داسې راځئ. ټوله سندره به په همدغه طریقه ولیکئ. سندره ولیکله پوره شوه یا نظم یا شعر نو بیا به راشئ دغه پاس غشي نشان باندې کلیک کوئ او دلته به راشئ په ایکسپورټ باندې کلیک کوئ نو دا به ستاسو سره چې کوم دی ثبت شي. دلته مې یوه خبره په یاد چې دلته تاسو ته لیکلي دي چې تر څو دغه ویډیو ثبت شوی نه وي د دې سکرین نه به هم نه ځئ او موبایل به هم نه بندوئ همدغه رقم ته په سکرین کې پاتې کېږي او دې ته به ګورئ نو دلته به لږ انتظار ورته وکئ. نو چې کله ویډیو در سره ثبت شو را به شي په دا غشي نشان باندې کلیک کوئ چې کله په غشي نشان باندې کلیک کوئ بېرته به راشئ خپل انشاټ برنامې ته چې کله مې انشاټ برنامې ته راغلی دلته به چې دی ملګرو تاسو راشئ هماغه ایډیټ ته به راشئ دغه ایډیټ ته به څنګه راځئ دلته مثلا زه لږ بیک راځم دغه شان صفحه به راشي دلته په ویډیو باندې کلیک کوئ دلته اول سر کې هماغه ایډیټ ستاسو رهي هماغه ایډیټ باندې به کلیک کوئ دا وګورئ چې کله په هغه ایډیټ باندې کلیک کوئ دلته به پی آی پي اپشن ته راشئ او دلته به بیا په پی آی پي باندې کلیک کوئ دلته مو چې بیا په پی آی پي کلیک کړل دلته به هماغه ویډیو راواخلئ چې کله مو هماغه ویډیو راواخیسته دا به داسې غټه کوئ دا تورې پټې سي دا د زیړو پټو سره باید وجنګوئ. نو بیا به راشي د هغې نه وروسته به راشي دا بلینډ اپشن ته بلینډ اپشن ته چې کله راغلی په سکرین باندې ورته کلیک کوئ دغه دویم نمبر باندې بیا به راشي په ټیک مار علامه باندې کلیک کوئ او دا به لږ داسې لاندې کوئ تر څو لږ داسې برابر راشي. اوس دلته تاسو ما سره دغه موزیک واورئ زه راځم اول دغه ګورئ ما سره دا موزیک واورئ وبخښئ دلته زما سره په دې کې هم اواز دی په هغې کې هم را به شي اول به د دې نه د اواز کټ کوئ په همدې باندې به کلیک کوئ او دغه اواز به دې ته کټ کوئ. دا ګورئ ملګرو زموږ سره ټول ایډیټ چې دی کوم دی مکمل شو. نو ثبتولو لپاره به بیا راشي په دا ایکسپورټ باندې کلیک کوئ او بیا په ایکسپورټ باندې کلیک کوئ نو دا به ستاسو سره چې کوم دی ثبت شي. ښه دوستانو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل ټیک کومر سکیل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ در سره کېکاږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې په وخت او په ټیم در ورسیږي. نو په الله سپارم د خدای په امان.